الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه عليك بحسن الخلق وطول الصمت ووالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق من مثلها. نن قدرمند زمونږ اساسي د درس موضوع ده اخلاق. خ اخلاق د دې فضائل په شریعت کې او د دې د پیدا کولو لارې چارې او د خو اخلاقو نښې څنګه به دا معلومو چې د پلانکي اخلاق ښه دي د دې به نښه څه اخلاق مونږ او تاسې په ټولنه کې د اخلاقو والا سړی د هغه ستاینه کوو که د قرآن کریم او سنت دلایلو نه سړی غیر نظر وکړي په ټولنه کې خلک خوش اخلاقه انسان خوښوي خلک د هغې ستاینه کوي صفتونه یې کوي چې پلانکی ډېر خوږ مزاجه نرم مزاجه انسان دی او ټولنه کې عام خلک داسې خبره کوي یو پلانکی سړی خوږ مزاجه او نرم مزاجه هغه چاته خلک وایي چې هغه چاته ضرر نه رسوي عموما وایي چاته تکلیف نه رسوي چاته ضرر نه رسوي شري سړی نه دی د چا غیبتونه نه کوي دوه نه په جنګوي د یو بل خبرې بل ته نه انتقالوي شر کې ګوتې نه وایي همیشه دوه نفر سره جوړوي خو د دې سره سره دیندار ام دی ځکه و سړی دی د هر کار پکې شته اخلاق یې ښایسته دي خو دین پکې نشته بیا هم د اخلاقو والا نه شو علامه ابن القیم رحمه الله وی د جنت د تللو دپاره الله دو صفته ټاکلي دي تقوا او اخلاق ځکه حدیث کې راځي لا يدخل الجنة احد الا بالتقوى وحسن الخلق جنت ته نشي داخلېدل یو څوک مګر په دوه خصلتونو یو تقوا او یو ښه اخلاق علامه ابن القیم وی دا تقوا دا داسې یو رابطه ده چې دا د بنده او د رب ترمنځ ده او اخلاق دا داسې یو رابطه ده چې دا د بنده ترمنځ ده تقوا دا معنی د الله حقوق د عملي کول ادا کول او د هر هغه څه نه ځان ساتل چې شریعت د هغه نه نهي کړي چې دا کار مه کوئ دا کار پرېږدئ دا کار ونه کوئ څه باندې چې شریعت امر کړی چې دا کار وکئ دا تقوا ده او اخلاق دا معنی د مخلوق سره خپله رویه ښایسته کول د مخلوق سره رویه ښایسته کول کم کس چې د یو کس خبرې یو ته وړي د بل کس خبرې بل ته وړي دې له څوک اخلاق والا نه وایي داسې انسان په ټولنه کې حال په چغلخور خلک پیژني وایي دا سړی نمام دی او دا غټه بد اخلاقي یو سړي کې دا صفت دی چې خبر انتقال یو بل ته کتاب الکبر کې ذهبي صاحب لیکي یو سړي وایي بازار کې غلام خرڅو خو په غلام کې یو بد اخلاقي وه دا نیمګړتیا پکې وه چې خبرې یو بل ته وړلې راوړلې او دوی په جنګول سړی وایي خلکو ته ناست بازار کې وایي دا غلام خرڅوم خو په دې غلام کې یو مشکل دی هغه دا ده چې دا انتقال د خبرو کوي ته ورته خبره وکړه هغه کوي بل ته بل لکم کوي دو په جنګ همیشه دپاره اکس وایي نو دا خو په غلام کې غټ مشکل دی ځکه دا غټه بد اخلاقي ده پکې اخلاق خدا ده چې خبرې نقل نه کړي د یو نفر بل ته او ته چې بل ته انتقالې ویل دا غلام زه نه اخلم اکس ډېر وګرځېد را وګرځېد بل غلام یې داسې په سترګو خوږ رانغی اخر دې پسې بیا راتاو شو
زړه کې ځان سره چې راشه همدا غلام والا چې خبر یو بل ته انتقالي خو د دې په خبرې به عمل نه کوو همدا غلام یې واغس کور ته ځان سره روان کړ خو دې غلام چا چې پې خرڅو هغې ورته ویلو چې دې غلام کې یو نیمګړتیا شته او دا د متوجه وله اوسېږه دا د خبرو انتقال کوي او عرب یو متلم کوي عربان وایي من نقل الیک فهو ینقل عنک څوک چې وایي تا ته د بل خبرې راوړي دا ستا خبرې بل ته وړي یو څوک به تا ته هر قسم خبرې راوړي ته به نه وایې دا زما ډېر خیرخوا دی همدا خیرخوا ستا خبرې بل ته هم بیا وړي دا غلام په دې کور کې ژوند کوي دې کور کې د ښځې او خاوند منځ کې شیطاني شروع کړه سړي ته وویل سړي ته وایي دا ستا ښځه چې ده د دې یو پلان دی او په هغې دې خبر کړم وایي څه پلان دی پلان یې دا دی چې بل چا سره اړیکه ساتي او اراده یې دا ده چې بل چا سره نکاح وکړي ستا پښتون کې ویل ښه ښځې ته یې ویلي ښځې له وایي په یو کار دې خبر کړم چې متوجه اوسېږي وایي څه خبره ده هغه دا ده چې ستا خاوند ګوره بله ښځه کوي او په ښځو باندې دا خبره ډېر بده لګېږي مرګ مني خو بله ښځه نه مني ځکه عربۍ کې موله ضره وایي یو بل له ضرر رسوي دا چغلخور دې ښځې له وایي زه تا ته یوه طریقه ښیم په دې طریقې به ته عمل وکړې بیا به ستا خاوند په تا بله ښځه نه کوي او تا به نه طلاقوي وایي څه وکړم دا د بد اخلاقي یو قصه ده چې دا غلط خوی دی چې په چا کې موجود دی خبرو انتقال وایي داسې چل وکړه چې ستا خاوند بېګا ته وده شي ته د شپې پاڅېږه او چاکو واخله او د دې ګیرې د لاندې طرف یې ویښته راغوڅ کړه او ما ته یې راوړه بیا زه تا ته یوه لاره ښیم تا ته مشکل نه جوړوي وایي دا کار خو بېګا ته وکړم د هغې د ګیرې لاندې ویښته به راغوڅ کړم تا ته به یې راوړم بیا ته څه چل پرې رالګوې تعویض رالګوې څه شی کې راغلی سړي ته یې ویلي سړي ته بېرته دا غلام سړي ته راغلی سړي ته یې ویلي چې ستا ښځه خو نوره د بل چا سره ځي او بېګا ته داسې سم پوخ جوور خوب مه کوه یخ اوسېږه بېګا ته ستا ښه تا په سره جګېږي او چاړه به ورسره او تا په چاړه لالی دې له داسې ویلي هلته هغې له داسې ویلي ذهبي صاحب لیکي وایي دا سړی بېګا ته داسې شو چې عربۍ کې یو نایم یو متناومي نایم داسې چې ودی متناوم هغې له وایي چې وده نه یې ځان یې ودو کې اچولی لکه ماشوم ته چې کله کله مور غو کړي سخته یخنۍ کړي چې پلانکي اوبه راوړه هغې یخني ډېره کېږي بسترین هغه کې زه وده یم وده خو غږ نه کوي خو متناومي د سړی ما ځان داسې کړه چې سترګې مې پټې کړې خو نور یخو چې لږ وخت تېر شو ښځه چاړه راواغېستله د ما دا ګیره یې جګه کړله وایي زه ګورې ته اوس چاړه باندې راکش نه کړي الله نه کړي په رښتیا وباندې وایي چاړه مې د ښځې نه واغېستله ښځه مې په چاړه ووله قتل مې کړله مړه مې کړه حال دا د ښځې خو دا پلان نه و چې خاوند قتل کړي ښځه له خو د غلام یو خبره کړې وه د هغې نه وروسته د دې ښځې زړونه خبر شو زموږ خور خو یې وژلې هغه راپورته شو دا کس یې قتل کړ بیا د دې کس سرونه جګ شو هغې خلکو کې قتل وکړ امام ذهبي وایي په دې منځ کې دومره دشمني اوږده شوه مړي 13 نفرو ته ورسېدل دا قتل و قتال د یو غلام د لاسه دا وشو د کارونه چې څه مشکل په دې غلام کې و د خبرو انتقال د یو خبره یو ته کوله او د بل خبره بل ته کوله نو ځکه ابن قیم صاحب وایي د جنت د تلو 2 صفته دي تقوا او اخلاق نو دا ډېر مهم دي د تقوا وروسته زه نښې ښیم چې دا اخلاقو چې ښه اخلاق کمي اول نبی علیه السلام یو صحابي ته توصیه کوي یو حدیث دله ویم نبی علیه السلام صحابي ته وایي چې اتق الله حیثما كنت الله نه ویرېږه چرته چې ته دې جملې ته سوچ وکړه د رسول الله ناشنا جمله ویلې ده اتق الله حیثما كنت ویرېږه د الله نه چرته چې که کور کې او که بازار کې که ځان ته که د چا سره یې که په سفر کې که په حضر کې که تیاری که رڼایي اتق الله حیثما كنت واتبع سیئة الحسنه او اتل دپاره د ګناه پسې نیکي وکړه تمحوها چې دا نیکي د ګناه دې ختمه کړي اخیری جمله ورته عجیبه جمله ویلي وخالق الناس بخلق حسن او د خلکو سره ښه اخلاق وکړه
د خلکو سره ښه اخلاق وکړه. دې کې نبی اسلام څو خبرې کړي. یو خبره دا کړې چې تقوا اختیار کا. دویمه خبره دا کړې چې کلم تا نه ګناه وشوه بیا زر زر نیکی ډیره وکړه ورپسې. او دریم اخلاق ښایسته کا. درې خبرې په دې حدیث کې جمع دي. تقوا، د ګناه پسې متصل نیکی کول، او خپل اخلاق جوړول. رسول الله چې په یو څه باندې امر کېده کې به څومره خیري او څومره فایده په دې کې پرته. یو حدیث دا معلومیږي، حدیث مسند احمد کې دی چې دوه شیونه چې دي خپلولي قایمول او اخلاق جوړول، دا وایي د انسان ژوند کې زیادت راوړي، عمر ډیری، او د انسان په دې مال کې برکت پیدا کوي. دا عمر داسې نه ډیریږي چې شپېتونه به په سلو بدل شي. عمر کې به د الله برکت پیدا کړي. ستانه به الله په شپېته کالو کې دومره کار واخلي چې د ډېرو خلکو نه به یې اخیستی. ابن عبدالهادي یو عالم دی، د هغه تقریبا دا د 39 کالو په عمر مړ دی. 39 او 80 کتاب یې لیکلی دي. د دې په تاریخ کې علما لیکي وایي که چېرته خو دا سړی اوږد پاتې وی د ابن عبدالهادي او الله داسې اتیا کاله د عمر رسولی وی لکانه آیا، دا سړی به یو نښه وي په دنیا کې. ډېر ذهین سړی تېر شوی دی، خو ډېر ځوانۍ کې تللی دی، ځکه 39 ډېره تنکۍ ځواني د سړی دوان لاړ شي. او بیا داسې یو کس چې استعداد هم پکې، وړتیا هم پکې ده، علمیت هم پکې دی، خدمت هم د ټولنې کولی شي، نو طبعا د داسې انسان د مرګ پسې خلک خفه کېږي. د دې نه مراد څه شي؟ د ژوند کې برکت. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا د 28 کالو په عمر مړ دی، خو د 1400 کتاب د لیکلي په خپل ژوند کې. 1400 واده نه دی کړی. دې له ژوند کې برکت وایي. امام نووي وایي و د دې کتابونه ما راواغېستل، د دې په ژوند مې تقسیم کړل. روزانه وایي 40 صفحې کتاب ورسېده. په کوم ورځ چې دا پیدا دی دې ته هم تقسیم کړل. په هغه ورځ هم د 40 صفحې کتاب لیکلی. اوس چې څوک لیکنه کوي خلکو له پته لګي چې لیکنه څومره ګرانه ده. اگر کنن وګ ټول خلک کتابونو کې اغلا کوي، ځکه 5 کتاب مخې لکې دي، خپل کې شپږم کتاب ته وم ولیکي، اسانه طریقه ولا ښکاري. یا ټول کتابونه کمپیوټر کې شته، د هر کتاب 5 ورای کاپي کې خپل کتاب ته جوړ کی. خو هغه وخت یو تصنیف ته، یو تألیف ته، هغه وخت کې لیکنه چې وی هغه تصنیفات او تألیفات دي. تألیفات دا معنا وس فقط کتاب را جمع کا، لف د الفابین د کتاب را جمع کول دي. هغه وخت کې تصنیفونه د هر سړي به د خپل ذهن او د خپل استعداد نه د لیکل خلکو کول. نو عمر کې برکت، ژوند کې برکت، آبادی سره وړي اخلاق او صلت رحمی. دا صلت رحمی ګور په خپل اخلاق دي، په خپل اخلاق دي. ماما سره به صلت رحمی ساتي، ورور سره به ساتي، خور سره به ساتي، وريرونو سره به ساتي، د خورزیر سره به ساتي، هر چا سره به ساتي. چې څوک سخت خپلوان دي د سره رابطه ساتي. زیاتره د پښتانه په دې باب کې ډېر کینه کوي، ډېر حسد کوي. حتی ځینې خلک وایي تر چې دی تر ودا وجل غواړي، څوک وایي خسر وجل غواړي، څوک وایي خواښې وجل غواړي، څوک هغې سره مینه لګي، څوک وایي دې سره مینه لګي. حاضر حدیث واوره، حدیث کې راځي العم صن ابيه، تر چې دی تر د پلار څانګه ده. د ترو باره کې حدیث راځي الخالة بمنزلة الام، ترو چې دا د مور په مرتبه کې ده. نو د چا چې مور نه والده، ترو به دی که ترو د مور ده، د ده څه کوه؟ د احترام کوه، د ده توقیر کوه، د باندې صدقې کوه، په د باندې مصارف کوه، په دې خپلې ترو باندې. دا صلت رحمي ده. په ژوند کې د الله برکتونه او خیرونه د دې سره پیدا کوي. بل خبره نبی علیہ السلام انس بن مالک ته کړي ورضی الله عنه. ایت نبی علیہ السلام وی علیک بحسن الخلق، وی لازم ونیسه اخلاق کلی اخلاق ځان کې پیدا کړي. وطول الصمت، او اوږد چوپوالی. دا صفت کم خلکو کې دی. عموما نن واکې خلک کې کړته ډېره ده، خبرې ډېرې کوي. هر څه کې چې کیني یو ملت خپله ژبه نه ودروي، خبرې 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 4 ساعته همدا خبرې. دا د کمال، دا د کمال چې ته هغه ځای کې هغه خبره وکړه چې کوم ځای کې تا ته ضرورت دی. خاص کر چې کله ته یو مجلس ته ورشې او څوک نه پېژنې، فورا هلته خبرې مه شروع کوه، ځکه مجلس کې 20 نفر ناست ته یو هم نه پېژنې. ته به ځان سره وې چې یاره زه خو په ریاضي پوهېږم، هلته به داسې کس ریاضي کې به دکتورا هغسې ته به خبر هم نه مجلس کې به ناست دي. ته به وې چې زه په
اسلامیاتو ښه پوهېږم هلته به داسې څوک چې ازهر نه به ډاکټره په اسلامیاتو کې راوړي په تفسیر کې په نحوه کې په منطقو کې بلاغت کې ته به په انجینرۍ کې ماهر یې لیکن هلته به ستا نه ډېر ماهر ناست دي چوپتیا کې ډېر کمالات دي سړی همیشه دپاره چوپ اوسېږي لقمان حکیم وایي وزې یو ځل داود علیه السلام ته ورغلم هغې څه شی جوړه وایي ما سره سوچ پیدا شو دا څه شي دا جوړی وایي زړه کې مې راغله چې پوښتنه دې وکړم چې دا څه شی جوړی وایي بیا مې زړه کې ویل څه یې کوې چې پوښتنه ترې کوې لکه پښتانه هم وایي چې نه کار هلته څه کار وایي غرض مې ونه کړ پرې څه شی کوې هغه دې کوي وایي چې لږ وخت تېر شو داود علیه السلام ما ته پخپله وایي لقمان حکیم وایي ما ته وایي اصنع هذا للحرب دا جامې دي د جنګ دپاره یې جوړوم جامې دي جنګ دپاره یې جوړوم ګوره لقمان حکیم وایي السکوت اول الحکمه وایي چوپتیا اول حکمت دی دې ماله فایده ورسوله ستا چې کوم هدف و چې زه پوښتنه وکړم دا ته څه شی جوړی دا په چوپتیا کې بیرته حاصل شو چپ شو هغې پخپله ماله وویل چې اصنع هذا للحرب نو کله چې موږ یو مجلس ته ورشو او خبرې ډېرې وکړو ډېرې خبرې وکړو نو ستا ډېرې خبرې کول خلکو ښه نه لګېږي کله چې خلک ستا خبرې خوښوي او خلکو ضرورت او په مجلس کې امداتۍ چې تا ته خلک متوجه کېږي ستا خبرې خلک اوري بیا هم خبرې به کمې کړي داسې نه چې ستا دا خبرې په خلکو باندې بوج دا تمام نه شي کله کله ګرمي سخته ګرمي خلک د قبر د پاسه ودرېږي او خبرې شروع کړي خلک خپلې خولې پاکوي او دلته ملا صاحب په جذبه کې راغلی دی 40-45 منټې خبرې واړولې مختصرې خبرې وکړه لنډې خبرې وکړه فصاحت بلغت امدا دی وخت پیژندل او مقتضى الحال پیژندل چې دی وخت دا وخت د کومو خبرو تقاضا کوي او په دې وخت کې به زه څومره خبرې وکړم څو ملټه خبرې وکړم مختصرې خبرې کول عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ته ملګرو ویل موږ ته روزانه راځه خبرې راته کوه ویل نه بیا ستړي کېږئ هغې به په هفته کې یو ورځ ملګرو ته خبرې کولې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ځکه چې دې سره په تاسې باندې ډېر بوج به راځي بیا تاسې دې سره په عذابېږئ د قرآن کریم کې بیت مخکې ما ورسه خذ العفو وامر بالعرف امام قرطبي رحمه الله وایي دا د ښو اخلاقو په اړوند ډېرې جامع آیات دی چې الله امر کوي تاسو وکړئ خذ العفو تاسې عفو باندې عمل وکئ او څه وکئ په نیکۍ باندې یو بل ته حکم کوئ او د جاهلو خلکو نه تاسې څنګه وکئ د جاهلانو خلکو نه وړاندې شئ عایشې صدیقین هم پوښتنه شوې وه د نبي علیه السلام د اخلاقو په اړوند کیف کان خلقه د نبي علیه السلام اخلاق څنګه و هغه ورته وایي کان خلقه القرآن د نبی علیه السلام اخلاق چې د قرآن قرآن کریم کې وګوره صبر له دعوت شوی عفت ته دعوت شوی سخا له دعوت شوی بهادرۍ ته شوی پاکدمنۍ ته شوی صدق ته شوی امانتدارۍ ته شوی دا ښکلي صفات چې قرآن کریم ذکر کړي دا ټول په تمامې معنا سره په نبی علیه السلام کې دا ټول موجود و اوس اخیری دا خبر ذکر کوي چې د ښو اخلاقو نښې کمې کمې دي چې موږ دا معلومه کړو چې د پلانکي سړي اخلاق ښایسته دي او پلانکي سړی د اخلاقو نه ډېر برابر دی ډېر جوړ دی علي رضی الله عنه وایي ښایسته اخلاق د هغه چا دی چې د حرام مال نه ځان ساتي دویم د حلال مال تلاش به کوي او دریم په خپل اهل به مصرف کوي 3 صفتې ښودلې دي حرامو نه ځان ساتل حلالو پسې ګرځېدل په خپل اهل باندې مصرف کول اهل کې خپله ښځه داخله ده خپل بچي نارینه زنانه دا ټول پکې داخل دي ځکه کله کله سړی په ملګرو مصرف کوي په بازار کې مصرف کوي په پردو خلکو مصرف کوي خپل اهل ته هېڅ متوجه نه دی دا کمال نه دی کمال دا دی په خپل اهل په خپل لورګانو په خپلو زامنو په دوی هم مصرف کوه داسې نه چې دنیا نه سړی همسې وچ لاړ شي چې نه یې په خپله خوړلی او نه یې په بل خوړلی ځکه برکت خیر په دې کې دی چې ته په خپل اولاد په خپلو اقرباو مصرفو کې دې سره الله تعالی ستا مال اضافه کوي حسن بصري رحمه الله څه وایي هغه وایي ښه اخلاق دا دی چې سړي تندیه پراخوي تل دپاره سړی په روښانه تندي باندې یو مسلمان سره ملاقات وکړي او دویم هغه دا دی د هر چا سره ښېګڼه کول د هر چا سره ښه کول د هېڅ چا سره بد رویه نه کول نه د چا سره بد اخلاق کول امام احمد بن حنبل وایي
وایي ښه اخلاق دا دي، ښه اخلاق چې سړی د ځان نه د غصې صفت لري کی، زر غصه کېدل، ډېر زر زر غصه کېدل. خو دا صفت یو دم ګوره نه وځي انسان نه. زر انسان دا مزاجي، زر انسانانو دا مزاجي. لکه عایز القرني لیکي په لا تحزن کتاب کې مخه پکېږه. و د ځینې انسانانو عادت دا ده چې همیشه په زخم مالګه ورشي، همیشه چې ورسره ودرېږي ته کې الله اوس په څنګ چې په ډنګ په سر ونه وایي، هېڅ حوصله پکې نه وي، همیشه دا په غوسه، همیشه دا داسې بس مرچه کې د دې په ژبه ځان ته نښتي. نو یو غصې صفت د ځان نه لرې کول، او درې حسد به نه کې. حسد دا ماده په خلکو کې زیاته ده. ځینې خلک په خپله اقرار هم کوي وما که داسې حسد دی لکه اوښ، وجود اوښ غوندې حسدګر یم. نه، مؤمن کې به حسد نه وي، مؤمن به سینه ډېره پراخه، ځکه دنیا ژوند د دې نه دی. سړی په دنیا کې څه شروع کړي؟ حسدونه شروع کړي او کینې د خلکو سره شروع کړي. ځینې علما بیا نور صفات ذکر کوي، وایي ښه اخلاق دې ته ویل کېږي چې سړي کې به حیا ډېره زیاته وي. ډېره حیا چې په چا کې ډېره حیا، دا ډېره حیا دا وایي دلیل د دې دی چې دې سړي اخلاق ښایسته دي. بل تکلیف به چاته نه ورکې، چاته به ډېر تکلیف زور به چاته ډېر نه ورکې. او بل په ژبه باندې به همیشه دپاره رښتیا خبرې کوې. په دې خپلې ژبې رښتیا وینا کول او رښتونې خبرې کول دا و د ښو اخلاقو نښه ده. بله نښه یې دا ده کمې خبرې کول په خپل ژوند کې. مخکې مونږ ویل طول الصمت، اوږد چوپتیا، کمې خبرې کول دا دلیل د څه دی؟ د ښو اخلاقو. بل ډېر نیک اعمال کول دا هم دلیل دی د ښو اخلاقو. او بل د بې فایدې خبرو نه ځان ساتل. لکه ابن القیم صاحب لیکي الجواب الکافي کې وایي ته چې کله د خولې نه خبره وکاږې نو سوچ وکړه دا کومه خبره چې زه د خولې نه وکاږم دې خبره کې د دنیا ګټه ده که د اخرت ګټه ده؟ که د اخرت ګټه یې ستا په دې خبره کې ام وایي که د دنیا ګټه دې وه او حلاله ګټه وه ام وایي که. خو داسې خبره کول چې نه پکې د اخرت ګټه نه پکې د دنیا ګټه دا ولیکې، خو داسې خبرې کول چې د دنیا تاوان هم پکې دا ولیکې، داسې خبره کول چې د اخرت خسران پکې دا ولیکې. نو زموږ د خولې خبرې به ضرور د دې نه خالي نه وي. یا به داسې خبرې چې محملې به بې پیدې، یا به داسې چې دنیوي ګټه وي، یا به داسې اخروي ګټه وي. کله کله خبرې داسې دنیوي اخروي دواړه فایدې پکې. نو خپلې خبرې مطالعه کول او خپلو خبرو کې سوچ کول. اتم نیک اعمال کول. نهم خپل ولی پالل. دا ټول نښې د نیکو اعمالو دي. او د صبر صفت په ځان کې پیدا کول، ځکه صبر دا ستر کمال دی. کم انسان کې چې بې صبري دا نقصان دی. شکر صفت په ځان کې پیدا کول، د شکر صفت. څوک د نه پختنه کې چې کور کې څال دی داسې به وایي الحمدلله. کور کې خوراکونه څنګه دي؟ الحمدلله. ښځه بچي دي څنګه دي؟ الحمدلله. زنانه خو دې به نه وي څوک، زنانه پختنه کور کې څال دی بس برباد یو تباه او بربادي چې شي هم نشه. بس زمونږ کور داسې د بالول وجره ده، یو شی هم پکې نشته دی. دا زنانه صفت دی. تقوی مختصری او تل د پاره به څه شي؟ ناشکری ناشکری ناشکری. د خاون په اړه پختن خاون دې څنګه دی؟ و زمون خاون هیڅ هم نه دی، دور پوښ هم نه دی. د خاون په اړه ام ناشکری، کمال چې الله ولا ورکړي په دې کې ام ناشکری، په اولادو کې ام ناشکری. خپل زامنو تم لیونیان وي، د زامنو بدی وي، د خاونم بدی وي، د هر چا بدی وي. د هر چا صفات کوا، خو صفات د هر چا ذکر کوا. نو د شکر ماده په ځان کې پیدا کول. شکر د ګوره مال ډیری. بل خبره دا ده تل د پاره د خپل صفت او خپل خوی شکایتونه والا نه جوړول. دا څه نه چې موږ تاسو تل د پاره خلکو سره کینو د خپل مشکلات ورته وړاندې کوو. اصله ما خیر نه تنګیږي. کلم چې ته غواړې چې خپل مشکلات وړاندې کړي د شپې راپاسېږه 3 بجې او د اسمانونو پیدا کوونکي ته وړاندې کا. چا اسمانونه پیدا کړي دي ټول دا مشکل په خط کې ولیکه، په کاغذ کې او لیست جوړ کا او یو الله ته وړاندې کا چې یا الله زما دا مشکل دی دا 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 دا. او چې انسانان د نه پښتنه کوي و هېڅ هم نشته دی. د دې وجه نه دغه وایي ابو مسلم خولاني هغې دې باره کې ویلي وایي کله چې تا روژه نیولې روژه نو د باندې چې کله راوځي طبعا څوک چې کله روژه یي د هغې په دې شونډو کې او په دې خولې په دې مخ کې د ولږې اثرات معلومېږي. وایي غوړي راواله او د شونډې پې غوړې کا. وایي د باندې چې راوځي خو هغې نفلي روژې باره کې ویلي خلک به دا ګمان کوي چې دې اوس ډوډۍ خوړلې او ته به یې روژه. هغه د اخلاص باره کې ویله نیک عمل پټوه. نیک عمل چاته میدانې ته مه راوړه چې ما کې دومره نیک عمل دی. بل نرم مزاج دا ځان کې پیدا کړه. نرم خوی ځان کې پیدا کړه. زړه په څه نرمېږي؟ ډېر تلاوت کوه، ډېر ذکر اذکار کوه، خبرې کمې کوه، خوب کم کوه، خوراک کم کوه. د دې سره به څه وشي؟ د ده سره به ستا په مزاج کې هم نرمي راشي،
خو دا چې ته دومره خوراک وکړې چې بیا بل څوک لا زر غته جګی بیا مجبور چې څښاک هم ډېر وکړي او بیا مجبور چې خوب هم ډېر وکړي بیا شهوات هم ډېرېږي بیا څه کېږي زړه سختي په خپله دې سره پیدا کېږي بل شفقت کوونکی جوړ شه په هر چا باندې نرمي کوه په خپلوانو په یتیمانو په مسکینانو په ګاونډیانو په هر چا باندې 14 صفت د لعنت صفت سره به ځان کې پیدا نه کړي لعنت صفت لکه زنانه په بچي باندې لعنت په هر چا باندې لعنت او ځینې خلک دا ډېر چې عمر ډېر شي ډېر بوډاګان چې شي قرآن نه پوهېږي نه ترجمو ته کله ناستي نه د علماو درسونو ته ناستي نه سیرت ته نه هېڅ څه نه خبر نه وي او کله دا ګیرې همدلته پیتاوي ته سپینه شوي او څلېرې ساعته چرګانو ته یې پتا دی لعنت انګور ته یې پتا دی لعنت لور ته یې پتا دی لعنت ګاونډي ته یې پتا دی لعنت څلېرې ساعت خلک ذکر کوي هغه لعنت ذکر کوي د هغې ژوند په همدې لعنت کې اخته دی خو بیا هم ځینې خلک د عمر نه ډېري هغه به ډېر خوشطبیعته وي اخلاقو نه جوړي کله هم چې څوک په ځوانۍ کې دینداري ډېره کوي الله یې بوډاوالی ګوره جوړوي د ځوانۍ دینداري دا بې ځایه نه ځي ښه ځوانۍ کې چې څومره ذاکر او شاکر او صابر وي ته به د دې دیندارۍ زور په بوډاوالي کې بیا وګوري چې څومره زور د هلته لري بل کنځلې به چاته نه کوي کنځلې د مور د خور کنځلې او دا خو د خلکو رواج دی ځینې خلک ګپ شپ چوري په ګپ شپ کې څوک وایي ستا ښځه داسې کوم څوک وایي ستا خور داسې کوم دا ولې کې وایي دا په کنځله چې ورته ونه کړم دا بیا خفه کېږي د کنځلې رواج ګرځولی عادت خپل ګرځولی دا د سپک رواج دی چې انسان دا خوی د کنځلې کول او که سړی سوچ وکړي دا بدې کنځلې د اکثرت دې ټولنو کې رواج دی هغه څوک چې هغه لږ نورو ملکونو ته لاړ شي او خلک وګوري د نورو ژبو والا خلک کنځلې ډېره نه کوي ما په ځان سره سوچ کوو چې د عربان څنګه په کنځلې کې د مور او د خور کنځلې د عربو کې دا رواج نه دی عموما د عربان چې دي عربان دا کله کله یو بل له دا کلمه استعمالوي یبن حمار دا کلمه استعمالوي لیکن د مور د خور دا بد کلمات چې دي دا نه استعمالوي دا هغو کې اکثرت داسې رواج رسم یې داسې جوړ نه دی او زمونږ د ټولنې رسم جوړ کومه چې د کنځلو رسم دی زمونږ چې د کنځلې زیاتې دي بل د غیبت نه ځان ساتل چغلخورۍ نه ځان ساتل اوس غیبت ستر مشکل دی څنګه به ځان د غیبت نه وساتو دا ډېر غټ مشکل دی هر انسان په غیبت کې اخته دی ډاکټر د ډاکټر غیبت کوي اجي صاحب د اجي صاحب غیبت کوي دکاندار غیبت کوي قاری صاحب د قاری صاحب غیبت کوي ځوان د ځوان ملا صاحب د ملا هر سړی د خپل همجنس غیبت کې اخته دی او څلېرې ساعته پکې اخته دی او زنانه خو چې کله هم دوه په خپلو کې سره یو ځای شي لکه دوی میږیان چې په لارو کې یو جوړه شي سره کتابونو کې لیکي و د میږیان چې رواني اکثرت په لارو کې یو بل سره ودرېږي او یو بل نه پوښتنه کوي چې نن خو به څوک مړ نه وي ځکه ملت کې یو که 300 مړي کېږي نو د هغو خبرې ټولې په څه باندې ولاړې ټولې په غیبت باندې ولاړې امام بخاري رحمه الله وایي زه چې په کومه ورځ پوه شوم چې غیبت ګناه ده او د هغې ورځې نه دی پله ما وایي بیا غیبت نه دی کړی ما بیا د غیبت نه ځان ساتلی یو صحابي وایي په کومه ورځ چې ما په محمد رسول الله ایمان راوړی دی ما وایي بیا خپل خیر لس خپل عورت ته نه دی وړی او ابوالعالیه وایي ابوالعالیه د محدث او فقیه دواړه دی وایي 15 کاله کېږي ما خپل خیر لس خپل عورت ته نه دی وړی د اوچته تقوا ده چې د انسانانو کې موجوده ده دا ځینې نښې وي د ښو اخلاقو ځینې علما دا وایي و د ښو اخلاقو نښه دا ده چې یو څوک ستا نه مسافر شي او تور پسې ډېر زیات خفه شي د دې نه معلومیږي چې دا سړی خوش اخلاقه و یو څوک مړ شي او تور پسې خفه شي ډېر زیات چې دا سړی خو د مرګ نه و کله کله ورته داسې یو څوک مړ شي خلک څه شي وایي وایي الله دې وبخي خو د بخلو نه دی کله ځینې خلک داسې وایي پلانکې مړ شو و ډېر ښه وشو ډېر شري سړی و نو معلومیږي چې کله ستا اخلاق خرابي وروسته هم دله بیا مشکل جوړوي وروسته ډېر تباه کېږي انسان د دې سره ارکان د اخلاقو څه د اخلاق څنګه سړی جوړ کړي د هغې دپاره څو دوه صورتونه دي خو د اخلاقو باره کې علما دا وایي خپله ناسته ولاړه کې تغییر راوړل د اخلاق ګوره ځان ته په درس نه جوړېږي چې بس موږ د اخلاقو په اړوند درس واورو او اخلاق به جوړ شي نه کوشش به کوو چې اخلاق څنګه برابر کړو خپل اخلاق څنګه خواږه کړو بل په هر چا باندې ښه ګمان کول د اخلاق اصول دي په هر چا باندې ښه ګمان کول نن دور کې بدګماني ډېره ده سړی په لار باندې روان دا پیژني دا جاسوس دی ولې د دې وجل جایز دي په لاس ځان راو دا پیژني دا زنده ډېره بدفعله ښځه ده دا هم داسې د مور هم داسې د دو خور او مور غونډه د کارونه کوي د ځان نه لګېږي ته چا نه خبرې تا څوک په سترګو لیدلي خو هغې ویلې او دې ویلې او دې ویلې چې په لار نارینه تېر شي دا هم داسې دی زنانه به د خپل کور نه روانې ډاکټر ته به راغلي خور کره به ځي مور کره به ځي د چا پوښتنې ته به ځي د چا تعزیې ته به ځي خو د خلکو دا عادت دی وایي دا ښځه چې ده دا چادرک چې روان دا ډېره خرابه ښځه ده
وایي دا چې د چدرۍ کې ځای کې دا دې کې دا کار موجود دی. ته په چا باندې خبرې؟ اسلام کې دا قانون دی چې کله په چا تهمت ولګو او تا سره په دې ګواهان نه ته اتیا دوری په دې خبرو وال کېږي، اتیا دوری په دې خبرو سره وال کېږي. عایشې صدیقې باندې چې کله چا تهمت ولګو رضی الله عنها، اې درې مسلمانان مو چې پکې مستح بن اساسه او بل پکې مستح او بل پکې حسان بن ثابت، دا درې ور مسلمانان اتیا دوری بیا اول شو. ځکه د ځان خبر سره به دونه کې چا پسې چې هغې دا ویلې دې دا ویلې او دې دا ویلې، په هر چا باندې به ښه ګمان کې تر دې چې تا یو څوک مخامخ په څه باندې لیدلی نه، خو چې کله څوک په څه باندې ولیده بیا به پرده اچي. ځکه قانون داري من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه، په مسلمان پرده واچوه هغه سخته ورځ بیا یاده لره، په هغه سخته ورځ الله په تا باندې پرده اچي. نو په هر چا باندې به ښه ګمان کې، په هر چا باندې که په لار زنانه روانه ده، که نارینه روان دی، که وړوکی سړی روان دی، که غټ روان دی، که مشر روان دی، که بوډا دی، که کشر دی، په هر چا ښه ګمان کې، د بد ګمان نه به ځان ساتي. که یو څوک د چا پسې هر څومره خبرې کوي ته به زړه ته نه ښکته کوي چې او دا همداسې ده او دا سړی همداسې دی. به دا ټول سوچ وکړه دا خلک مسلمانان دي او نیکان خلک دي او د هر چا نه ګناه کېږي. سیده په ځوانۍ کې به یې ګناه کړي، ګناه به تشي اوس یې توبه ایستلې ده. صحابه کرام د اسلام نه مخکې په کم طرف باندې وو، خو چې نبي اسلام راغی ټول خلک مؤمنان شو او ټول خلک الله تعالی د جنت ورکړل. نو په هر چا باندې مسله څه کوي؟ ښه ګمان کوي. بل ښایسته معامله د هر چا سره کول، ښایسته معامله په دې ژوند کې، په دې بیع او شرا کې، په دوکاندارۍ کې ښایسته معامله کول. څلورم رکن دا دی عاجزي کول، تکبر نه به سړی ځان وساتي. عاجزي چې کې څه اخلاق د دې سره جوړېږي. بل پاکې خبرې کول، جوړې خبرې کول، په دې خپلې خولې باندې داسې خبرې نه کول چې بیا بې پښیمانه د خولې نه څه داسې کلمات راوځي چې فحش کلمات دي، د چا پکې سپکاوي. بله مینه محبت کول، د مینه محبت دا په انسان کې ډېر ښه خصلت دی. د دې په مقابل کې به سړی کینه نه کوي، حسد به نه کوي، یعنې خوږ ژوند به سړی کوي. د ځان نه به څه شی پله کوي؟ د ځان نه به بغض لرې کوي، حسد به لرې کوي، چولخوري به نه کوي، خیانت به نه کوي، ټګي به نه کوي، بدي به نه کوي، بې پیادي خبرې به نه کوي. د دې نه به ځان ساتي. بیا چې موږ غواړو چې اخلاق هم ښایسته شي، د دې کارونو په اړوند به کوشش کوو، مجاهده به کوو، ډېر کوشش به کوو چې اخلاق څنګه موږ جوړ کړو. بل دا ده زړه نرم کا، زړه دې چې کله نرم شو څه اخلاق جوړېږي. مخکې ما خبرې وښودلې، خوراک کم کا، خوب کم کا، څښاک کم کا، ګرځېدل کم کا، ابس خبرې کمې کا، خندا کمه کا، تلاوت ډېر کا، ذکر اذکار ډېر کا، کله کله سیتامې ته ځه، کله کله مابس ته ځه، کله کله مقبرې ته ځه، او نیکانو خلکو سره کښېنه او د شر نه ځان ساته. ویډیوګانې فلمونه مه ګوره، ستا زړه کې به نرمي پیدا شي، دې سه به ستا اخلاق ښایسته شي. بل د سیرت درسونه ډېر اوره، ځکه سیرت ټول قصص دي، واقعات دي، دې سره زړه کې بدلون دا ډېر زیات راځي. اخري تر ټولو مهمه خبره دا ده موږ غواړو چې زموږ اخلاق ښایسته شي. مهمه خبره دا ده د رسول الله د ژوند په شان خپل ژوند جوړول. دا تر ټولو مرکزي نقطه دا ده. رسول الله ژوند کوم هسې و، که موږ د رسول الله ژوند خپل ژوند وګرځو بس زموږ اخلاق هم ښایسته دي، زموږ معاملات هم ښایسته دي او زموږ تقوا هم جوړه ده، زموږ هر څه جوړ دي. د رسول الله په کور کې بیبیانو سره ژوند څنګه و؟ څومره خوږ ژوند دی. مکې حدیث ما تاسو له ویلو، عایشې صدیقې الوا پخ کړې وه. هغه وخت کې الوا داسې وه چې دا وړه به یې پاخه کړل، وړو کې به یې غوښه واچوله او د الوی کاسه کې راوړله. او د نبي اسلام یو بله ښځه هم ناست سره سودا رضی الله عنها، نبي اسلام ناست دی. عایشه صدیقه سعودي ته وایي د الوا وخوره، وایي نه یې خورم زړه ته مې نه کېږي، وایي یا به د الوا خوري یا دله په دې مخې تپمه، خوشطبیعتي ورسره کوله. نبي اسلام ناست دی، وایي نه یې خورم هېڅ مې طبیعت ورته نه کېږي. لاس کې الوا راواغسته، د سعودي په دې مخې ومږله، نور د عایشه روانه شوله. نبي اسلام ورته عایشه راونیوله. عایشه راودته رسول الله کور کې ګوره چلند وګوره، دومره نرم انسان دی. عایشه ورته راونیوله او سعودي ته وایي چې راشه، الوا راوله په مخې ورته وتپه. همغسې کار د عایشې صدیقې ته هم وکړه. خو نبي اسلام په کور کې ناست دی، په کور کې ناست دی. او د اوسني خلک کوم هسې دي، و چې کور ته ځي په ښځه به سلام نه چې دی به د اوس وایي سړی په ښځه سلام واچوي. دا په دې ځینې خلکو مشهوره ده. ښه دا سنت طریقه ده. د نبي اسلام ژوند کوم هسې بیبیانو سره دی. د نبی اسلام ژوند وګوره، عایشه صدیقه ناسته ده په ګوډیانو لوبې کوي، واده شوې ده، د رسول الله بیبي ده، د مؤمنانو مور ده، په دې کې یو ګوډی ته وزر کړی دی. نبی اسلام ورته وایي چې عایشې د ګوډۍ خو وزر نه یې کړی، تا خو ګوډۍ ته وزر کړی. وایي ولې هغه د سلیمان علیه السلام د اس وزر نه و. نبی اسلام ورسره مسکا وکړله، ځکه د نبي اسلام اخلاق دي، خواږه اخلاق، هم د بیبیانو سره، هم د ګاونډیانو سره، هم د صحابه کرامو سره. حتی ځینې کافران به چې جنګ کې ونیول، دو سره چې کومه نرمي کړې ده،
په د ژوند په معاملاتو کې نبی اسلام په زندګۍ کې په خپلې ښځې گزار نه دی کړی، په خپلې ښځې گزار نه دی کړی، په غلام نه دی کړی، په یو مسلمان نه دی کړی، په هیڅ چا گزار نه دی کړی. حال در چې خلکو په گزارونه کړي دي، خلکو توهین کړی دی او بیرته په مقابل کې څه کړي، خلک یې معاف کړي هم دي. د صدقې باب د رسول الله وګوره، د نبی رسول صدقه داسې و چې خلکو به دا ویل چې د رسول الله د صدقې مثال حتی مشرکانو کافرانو به ورکول، ویل محمد ينفق ولا یخشى الفقر. نبی رسول الله خوده چې دا مصرف کوي او هیڅ د فقر نه نه یریږي، د غربت نه نه یریږي. سبب سره راځي ځکه د نبی رسول اخلاق څنګه، د اخلاق مزاج او د اخلاق جانب ډېر خوب. هغه صحابي چې روژه کې راغی او روژه کې د خپلې ښځې سره جما کړې وه، نبی رسول ته راغی ورته وایي چې رامنډې وایي هلکتو و اهلکتو، وایي زه م هلاک یم او ښځه مې هلاک کړې. وایي څه دې کړي؟ وایي روژه د روژه او د خپلې ښځې سره مې جما کړې. دا مسله معلومه مسله ده، څوک چې په روژه کې د قصده د خپلې ښځې سره جما وکړي 80 روژې به نیسي. په خوراک کې اختلاف دی، سړی قصدن روژې وخوري او جما کې اتفاق دی. پروسه کله چا ټلیفون ماته راوکړ، وایي که روژه کې څوک د ښځې سره جما وکړي دا خو څه پروا نه لري. ما سوچ دا اوس هم دې مسلې کې خبر لګی چې نه دی، دا خو معلومه مسله ده. خو دا کس نبی رسول ته راغی وایي هلاک شوم، څه وشو؟ وایي روژه کې مې د ښځې سره جما کړې. نبی رسول الله ورته وایي چې اوس به غلام آزاد کړي. وایي غلام خو خلک پیسې ولې، زه خو غریب یم نشم اخیستلی. نبی رسول الله وایي 80 نفر له طعام ورکوي، طعام که مرې طعام نشم ورکولی. بیا ورته نبی رسول الله وایي چې 80 روژې ونیسه. و دا مشکل د روژو نه پیدا دی، روژې خو روژې نه مشکل که نه وي خو دا روژه ده که نه، روژه وه ځکه مشکل هم پیدا شو، دا هم نه کېږي. نبی سلام ورته وایي دلته کښېنه، که د صدقې مال راغی زه به هغه مال درکړم، دا په 80 نفرو توزیع کړي. انتظار یې وکړي چې مال راغی. وایي دا مال واله د دغې 2 غرونو منځ کې چې څومره غریب خلک یې دوی ته یې ورکړه. ورته وایي ای د الله رسوله د دې 2 غرونو منځ کې ماله بل غریب نشته. مال یې واخیست، نبي ورته په خندا شو او څومره غټ کار یې کړی، په روژه کې د خپل اهل سره جما کړي. خو نبی اسلام نه یې روژې ونیولې، نه یې غلام آزاد کړه، نه یې 80 نفر له طعام ورکړه. او رسول الله مسکا شو، وایي ځه دا یې معاف کړه. وګوره بل څوک نشي ویلی چې دا کار به زه معاف یم، دا مخامخ رسول الله موجود هغې معاف کړی دی. او رسول الله مجازي شارع دی، هغې وله ویلي چې ته معاف یې. خو د رسول الله خواږه اخلاق، نرم اخلاق د هر چا سره. انس بن مالک وایي رضی الله عنه، وایي ما 10 کاله خدمت د رسول الله وکړ. 10 کالو کې ما ته نه دی ویلي چې دا کار دې ولې کړی او ولې دې نه دی کړی. عجیب انسان په دې ما ته دومره نه دی ویلي چې ولې دې کړی دی او ولې دې دا کار نه دی کړی. و یو ځل زه څه شي پسې ولېږلم چې هلته لاړ شه. چې لاړم په لار کې څه ماشومان لوبې کوي، وایي زه د هغو لوبې ته ودرېدم، سیال مې کو. نو دې کې وخت ډېر تېر شو. رسول الله بېرته ما په شاته را روان شوی دی. دا انس څنګه ایثار شو چې راغی زه د لوبې سیال ته ولاړ یم. د شا خوا نه ما باندې نبي سم راتاو شو او زما په دې سترګو لاسونه کېښودل. وایي ما بېرته په دې لاسونو ورته ګوتې ویل دا به څوک وي چې معلوم وي که دا لاسونه یې پاسته و، ما دا نبي علیه السلام دی. ځکه دا د نبي علیه السلام معجزه وه چې سرې مشي به ترسره کول، لاسونه یې د ریخمو نه پاسته و. خو چې جنګ ته به لاړه او توره به یې لاس کې ونیوله، لاسونه یې تیږې نه کلک و. دا معجزه وه د نبي علیه السلام. وایي لاسونه ډېر پاسته و. ما وایي دا خپله ملا م ورته ورنږدې کړله. وایي بیا زما سترګې پرېښودلې. وایي چې مخ مې ورواړه ما ته خاندي او راته وایي چې ذهبت حیث ارسلتک، هغه ځي له تللی ما چېرته لېږلی. دې ځای کې بیا خلک څه کوي پښتانه داسې نه چې شاید الله پرېږدي، خو پوه نه دي چې بل مخې ګزاری. اول یې وایي ښې مړکۍ، بیا وروسته ورته وایي چې ته زما خبره ولې نه مانې. خو رسول الله ورسره څه کوي، دا اخلاق دي. بل ورځ بل عجیبه کیسه دار الله، نبي رسول په جومات کې ناست دی او یو کس راغی په جومات کې په ولاړه امتیاز یې وکړلی. صحابه کرامو اراده وه چې ګزار پرې وکړي. نبي رسول ما پرېږده یا چې امتیاز یې کله وکړې، نبي رسول ملګرو ته وایي چې اوبه راوالې په دې واچوئ، په دې ځای باندې پازي اوبه اچولې دي. دې ځینې علما څو فیدې راوکاږي. د نبي اخلاق ښکلي اخلاق دي. خو ولې دا خو جومات دی، جومات کې څنګه صحابه کرام منع کوي، نبي صلی الله علیه وسلم مه لګي ورپورې. دې کې څو فیدې دي. یو دا سړی بنډچي و او د اطرافو خلک عموما دا څنګه د طبیعت کې لږ بدلې، طبیعت کې تیزي زیاته وي. د غرونو خلک لکه عرب وي اهل الجبال کالجبال، د غرونو خلک په شان د غرونو وي. که چېرته نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلی وی چې وی نو هغه سړي په یو ځای امتیاز کړي چې هغوی جومات یې ککړ کړی وی. د امکان هم پکې و. بله خبر دا وه کیدای شي ورته ویلی چې اسلام در پاتې شي غونډ پکې وال دي، دا هم د نظم. کیدای شي په سلیس البول تکلیف باندې اخته شوی وي. خو د نبي رسم د هر میدان کې څه کړي اخلاق. تاسو اوس هم وګورئ په ځینو جوماتونو کې د ماشومان
مانځه نه شاته وخاندي د مانځه نه وروسته د ځینې مشران ورته 10 څپېړه ورکړي چې بوډا هم شي ملا د ماشوم درد کوي داسې ګزار وله ورکړي او بیا یې ملا صاحب څه وایي ماشومان د جومات ته نه راځي وایي حدیث کې راځي چې تاسې د جوماتونو ماشومان وساتئ حدیث نه هغه موضوع روایت چا ځانه جوړ کړی ماشومان به جومات ته راشي واړه واړه خو ته به پوه کړي چې جومات د دې دپاره کې خبرې به نه کوي خاندې به نه که په مخکې صف کله ماشوم بولي نو پروا نه کوي خو قانون دا چې ماشومان به شاته صف ته وړي که خالي پروا نه کوي خلاصه دا ده چې د نبی له سلام د اخلاق په شان د خپل اخلاق جوړول دا څه دي دا اخلاق دي الله دې موږ تاسو په دې باندې د عمل کو توفیق راکړي او د نبی له سلام د ژوند چې څومره طریقې دي په دې ټولو د عمل کولو توفیق دې الله موږ ته نصیب کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا